السلام علیکم کچیر تاسو نه خبر زمانوم جمیل احمد دی او نن زه غواړم چې زه سره د اوه شیانو په باره کې خبرې وکم چې دا د هر انسان لپاره ډیر ضروری دي چې یو ښه کامیاب ورځ تیره کړي یعنی کې 7 things that a man should do اول دا دی set a daily goal یعنی کې ستا د روزانه کم کارونه چې ته غواړې په ورځ کې در سره ورسې یعنی کې کم ګول چې ته غواړې د سره ورسې هغه باید ته یعنی کې د شپې د بجدو در مخه باید ته هغه ټوله نوشته کې چې سهار چې زه راکښېنم زه دغه کار پر دغه وخت او پر دغه طریقه به زه در سره رسوم د هغه فایده دا ده که چیرې ته سهار راکښېنستلې سهار بیرته ته هغه ټوله خپل د روزانه د کار ګول چې تا نوشته کړي دي هغه وګوره د هغه څخه تا ته دا معلومه سي چې نن ورځ به ستا څنګه تیریږي ولې چې ته در مخه خبر سې چې نن به ستا څنګه ورځ وي ولې چې تا ټوله نوشته کړي دي چې نن به ته څه کارونه کوي دویم دا دی talk to your people that you love یعنی کې هغه خلکو ته زنګ ووهه یا د هغو سره خبرې وکړه د کوم یوه سره ته ډېر محبت کوي لکه څنګه په فامیل کې چې کسان دي داسې کسان چې هغه یا په بار ملکو کې اوسېږي یا ستا څخه ډېرې نو خامخا کوشش کوه چې د هغو سره په ورځ کې خامخا یو ګوړۍ خبرې کوه د هغو سره چې ته خبرې وکړې د هغو د خبرو د کولو سره ستا موډ سمیږي یعنې ستا فکر سمیږي ته لږ په زړه کې خوشحاله هم سې او ستا ورځ ښه تېره سي او ته خوشحاله یې په هغه ورځ باندې دریم چې دی ایکسرسایز ډیر ضروری دی ایکسرسایز لپاره باندې مکوه کته چیرې دا فکر کوي چې ته کار کوي نو ته په دې وجه ته ایکسرسایز نه سې کولای یا ته دا فکر کوي چې ته وخت نه لرې د ایکسرسایز لپاره خامخا ته یو ساعت 2 ساعته وخت ضروری را باسه ولې ایکسرسایز چې دی ته خپل د ځان لپاره کوي او کار چې دی ته د بل چا لپاره کوي نو خپل د ځان خیال باید ډیر ضروری وګڼې ولې چې ته چې ایکسرسایز وکړې د ایکسرسایز د کولو سره ته اکټیو سې او ستا ورځ ټوله اکټیو ځي یعنی کې کم کار ته چې ته ځې هغه کار د مخه که ته ایکسرسایز وکړې او ته ولاړې هغه کار ته ته به په هغه کار کې ډېر اکټیو وې ډېر انرژي به هم لرې نو ایکسرسایز چې دی هم ستا د اندام دپاره او هم تا ته دماغي انرژي درکوي نو ایکسرسایز خپل ژوند یو ښه حصه وبوله پنځم learn something new every day یعنی کې روزانه نوي شیان خامخا زده کوه په ورځ کې که تاسې چیرې نوې زده کړه نه وکړئ په ورځ کې نو ته به ستا ژوند به بس پر هغه حال باندې به ولاړې صرف ژوند به دې تېرېږي خو دماغ به دې پر هغه حال ولاړې نو تاسې پوهېږئ چې نن سبا د ټکنالوژي وخت دی نو ته کولی سې چې ته په ګوګل کې ته زده کړې وکړې په یوټیوب کې زده کړې وکړې کوم مثال ته غواړې چې یو شی غواړې چې زده یې کړې هغه ته په یوټیوب کې نوشته کړه او ته د هغه شي زده کړه د یوټیوب په ذریعه سره کولی سې نو همیشه روزانه یو شی نه یو شی خامخا زده کوه شپږم say yes more often یعنی کې کله چاته و هم وایه صرف دا نه دي چې څوک تا ته هر وخت زنګ درته وهي چې دلته راسئ یا زه غواړم چې زه ستا سره ووینم نو ته ورته وایه چې یا زه مصروفه یم یا ته نه غواړې چې د هغو سره ووینې کله یو چاته و هم کوه ورسره ووینه ولاړ سه ورسره ووینه د هغو د کتلو سره یا کیدلی سي هغه تا ته خپل زړه خبرې در سره کوي یا داسې شی چې هغه ستا سره غواړي چې د هغه شي په باره کې بحث وکړي د هغه څخه تا ته یوه دا فایده ورسېدله چې تا د هغه سره ولیدل دویمه فایده چې دا ورسېدله چې د هغه فکر دی د ځان سره شیر کړي یعنې د هغه د خبرو څخه تا زده کړې وکړلې نو کله چاته و هم کوه د دې څخه ته ښه محسوسې او په ځان کې به تا ته خپل ځان ډېر ښه ښایسته ښکارې اووم read the news یعنې کې کله خبرنامې هم ګوره که چیرې ته سهار راکښېنستلې سهار یا صرف 15 دقیقې یا 10 دقیقې د دې نه بالا هم نه ټي وي چالانه که خبرنامه وګوره چې ستا په ملک کې ستا په ښار کې یا په دنیا کې څه حالات روان دي نو بیا ولاړ څه د باندې یا خپل په کار پسې ووځئ دغونې باید ته خبر یې چې په دنیا کې څنګه حالات سره روان دي نو دا نن زما د ورځ ویډیو و نو امید کوم چې دا ویډیو تاسې خوښه سوي او که چیرې تاسې غواړئ چې ماته یو کمنټ راکړئ ماته ضرور لاندې یو کمنټ راکړئ نو زه خامخا تاسو ته جواب در کوم نو بیا به پر بله ویډیو خامخا سره وینو